خاموش خلک ژور شخصیتونه. پوهیږئ موږ معمولا هڅه کوو چې مجلس یا د ملګرو منځ کې ډېرې خبرې وکړو، خو زموږ شاوخوا داسې انسانان هم وي چې ډېرې خبرې نه کوي، نه چیغې وهي، نه ځان ښودنه کوي، خو وجود یې د احترام وړ وي. دا ډول خلک ساده نه دي. د دوی شخصیت ژور، پټ خو بډایه وي. دوی ډېر فکر کوي، لږ خبرې. هره خبره یې وزن لري، هره چوپتیا یې معنا لري. خاموش خلک کله ناکله خورا خلاق ذهنونه لري. دوی د بې ځایه بحثونو پر ځای د ستونزې حل پیدا کوي. هغوی د خلکو خبرو ته د غوږ نیولو هنر لري. خاموش خلک له یوازیتوب سره مینه لري، ځکه په یوازیتوب کې فکرونه غوړېږي او روحونه تغذیه کیږي. خاموش خلک عموماً باوري، مهربانه، ژور فکر لرونکي، صادق شخصیتونه لري. دوی شور نه جوړوي، غلي وي، خو کله چې خبرې وکړي الفاظ یې اغېزناک وي، ځکه خبرې یې حقیقي وي او د زړه له تله وي. د اکثره خاموش خلکو شخصیت د سمندر په څیر وي. دوی له درد شعر، له یوازیتوب قوت جوړوي او په سکوت کې پوهه ترلاسه کوي. که ته هم یو خاموش انسان یې، که د لفظونو پر ځای عمل غوره ګڼې، که ته د مجلس پر ځای فکر کوي، نو ته یوازې نه یې.